درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو نن مو د تیر درس پاتې برخه ده بحري ژوي. خو مخکې له دې چې په بحري ژوو لوست باندې بحث وکړم لومړی راځم له تاسو نه پوښتم چې تیر درس کې په تیره برخه کې مو یا د بحري ژوو په تیره برخه کې مو څه ولوستل؟ آفرین. د هغو باندې وغږېدو چې موږ تاسو څو ډوله حیوانات پیژنو. آیا هغه حیوانات چې په وچه کې ژوند کوي هغه به حتما یا هرومرو په اوبو کې هم ژوند وکړلی شي، یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کولی شي هغوی په ځمکه کې ژوند کولی شي یا په وچه ژوند کولی شي. بل هغه حیوانات آیا داسې حیوانات مو ولوستل که مو ونه لوستل چې دوی هم په وچه کې هم په اوبو کې ژوند کولی شي؟ او یو بل څه مو هم ګوره ولوسته، په هغه کیسه مې درته وکړه که نه، د باز چند په هوا کې ژوند کولی شي هم په اوبو کې هم په وچه کې. پوه شوئ؟ ښه، مثال موږ تاسو هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کولی شي هم په وچه کې ژوند کولی شي چی وو؟ مثال خپله تاسو ګورئ چنګښه وه، ډېره شوخه وایي موږک لکۍ چې په ځان پورې تړلی او پښه پورې اوبو ته ورته خیست کړي وو که نه، چې اوبو ته یې ګام ورچولی او بیا هغه موږک او دا او ټول باز ښکار کړل که نه. دې خو شوخي کوله ورسره، خو لږ بې پروایي یې ورسره وکړه که نه. ښه، بل هغه حیوانات چې مثال په اوبو کې ژوند کولی شي هغه به په وچه کې ژوند وکړلی شي. مثال یو مایای دی، موږ تاسو راواخلو وچه کې واچوو، دی به ژوند وکړلی شي؟ نه. که چېرې موږ تاسو یو څوک خدای نخواسته اوبو ته ولوېږو، لامبو مو نه وي زده، ژوند به وکړلی شو هلته؟ نه. ښه، خو ګرانو زده کوونکو بحري ژوي به وایو، خو یو څه زه تاسو ته وایم چې موږ تاسو باید، ما تاسو ته مخکې ویلي وو، موږ تاسو باید همیشه خپل روغتیا ته ډېر پام وکړو او سپورت وکړو، چې په دې سپورت کې یو ډول چې دی لامبو ده. لامبو هغه څه دی چې د وجود لپاره تر ټولو ډېر مهم شی دی، ځکه چې وجود په هغو کې کولی شي ډېر غښتلی، ډېر قوي او ډېر پیاوړی شي. په چی؟ په لامبو باندې. ځکه لامبو ډېره سخته ویل کېږي، نو تا به ټول غړي حرکات کوي، نو ته په حرکات راځي، تا به سینه خلاصېږي یا دغه تنفسي سیستم به چې دا به ډېر قوي کېږي، نو ته به بیا ډېر قوي وي، یعنې ناجوړه کېږي به ډېر نه، ناروغه کېږي به نه. او یوه بله خبر دا چې کله د خدای نخواسته مثال ټولنیز ژوند دی که نه، په ټولنه کې مثال موږ تاسو ګورو اوبه دي لږ و ډېر هر ځای که نه، یا یو بل ځای لامبې، نو بیا به خدای نخواسته یعنې په اوبو کې که چېرې موږ تاسو غرق کېدلو له هغې مشکل نه به ځان ساتلی وي. نو څنګه وکړو؟ موږ تاسو باید لامبو زده کړو. نو هغه چا چې لامبو زده ده د هغوی د نوش جان شي، نو په دې هیله چې ښه خوند ترې واخلو. چا چې نه ده زده نو کوشش وکړئ زده یې کړئ، ځکه لامبو چې ده یو سپورت دی او عین د سپورت تر څنګ ورسره د ژوند یو ضرورت دی. سمه ده؟ ځکه موږ تاسو کولی شو یو وخت کې د اوبو سره مخ شو، بله لار نه وي، کښتۍ نه وي، څه رقم لاړ شو، لږ اوبه وي، دومره وي چې مثال کې تللی شي، او نه دومره وي چې مثال په لامبو باندې نشي تللی کېږي. که په لامبو کولی شي مثال یو څوک د ښه لامبو زده یو 50-60 متره اوبه دی کې لاړ شي، تېر شي که نه، یا مثال به اوبو ته خدای نخواسته ولوېږي غرق شي، لامبو یې زده وي ترې ووځي که نه. ښه، راځم درس ته. نو دا به تاسو حتما هرومرو زده کوئ، خو پام مو وي چې که مو چېرې لامبو زده نه وي، ډېر اوبو کې ونه وایي، او له ځان سره داسې څوک بوځئ چې د هغو لامبو زده وي، چې اول تاسو ته وښیي او تاسو په ډېرو کمو اوبو کې لامبو زده کوئ. سمه ده؟ ښه، راځم درس ته. شلم مخ بحري ژوي، لسم لوست دی. کتابونه مو خلاص کړئ؟ آفرین. دلته لیکلي دي د دغو بحري ژویو چې عنوان دی یا د بحري حیواناتو لاندې دلته لیکلې ده موخه، یعنې هدف. هره ورځ یې وایي، صحیح ده؟ په دلته راځي په موخ کې چې دي د متن لوستل. تاسو به دغه لوست چې دی دا به ډېر ښه منظم ولولئ، صحیح ده؟ بل چې دی لیکل ډېر ښه به یې ولیکئ. ګورئ چې ومو لیکله، په لیکلو کې څه ګټې دي؟ تاسو هم املا زده کېږي او هم مو انشا زده کېږي، ان مو لیکل ښه کېږي او هم مو املا ښه کېږي، صحیح ده؟ او هم به مو هغه کورنۍ دنده چې راسپارل شوي هغه ترسره کړي وي. سمه ده؟ ښه، بل چې د بحري ژوو یعنې ژوي چې ته وایي حیوانات، یعنې د بحري ژوو دا قوس کې چې نیولي دي، دا لنډۍ کې چې نیولي یعنې حیواناتو، ژوو یعنې حیواناتو، صحیح ده؟ په هکله معلومات ورکول دي چې تاسو ته ما مختلفو حیواناتو باندې خبرې وکړې او د هغوی د ژوند په اړه مو تاسو سره بحث کړی دی. سمه ده؟ وروسته د هغې څخه راځم دلته په دا چوکاټ تاسو ګورئ، کتاب ته مو ګورئ، شلم مخ دا چوکاټ وینئ، په دلته دوې پوښتنې کړي دي. لومړی پوښتنه ده بحري حیوانات پیژنئ، نومونه یې واخلئ. نومونه یې واخلئ.
ښه بحري حیوانات مثال لکه چنګښه ان په وچه کې ژوند کولی شي ان په اوبو کې بحري حیوانات ته مرتبه شي مثال خو بحري حیوانات چې مثال مایع تمساح مثال ویل ډېر داسې نور حیوانات هم دي چې هغوی ان په اوبو کې د اوبو تله پورې ژوند کولی شي او همیشه ژوند چې دی په اوبو کې دی سمه ده آفرین بله پوښتنه کړې کوم حیوانات هم په اوبو کې او هم په وچه کې ژوند کولی شي ګورې هغه چنګښې ما مخکې درته وویل ځکه دا ان په اوبو کې ژوند کولی شي ان په وچه او ځینې مثال بازان دي چې راشي غوټه وخوري په اوبو کې بېرته پورته شي او ډېر داسې نور حیوانات هم تاسې ګورئ لرو که چېرې څېړنه کې وکړو یا مثال وګورو په ژوند کې چې هغوی هم په اوبو کې ژوند کولی شي هم په وچه کې مثال ځینې داسې نور مرغان هم دي چې دوی اوبو ته هم کوزېدلی شي او بېرته هم وچ ته راختلی شي سمه ده یا مثال که داسې وګورو ځینې حیوانات تاسو خپله ګورئ چې مثال هغه اوبه لکه د هغوی لامبو یو څه زده وي لکه مثال درته ووایم اوس که یو سپی وګورو په اوبو کې ولوي دی په اوبو کې ځان باسي که نه خو مګر هغوی د اوبو حیوان نه شي ویلی سمه ده ښه راځم درس ته شلم مخ اوله کرښه د ځمکې زیاته برخه په اوبو پوښل شوې ده ځمکه چې ده ځمکه مثال ډېره برخه یې په اوبو پوښل شوې ده مثال دا خو ما دلته مثال راوړو ګورئ دلته اوبه چې دي ګوره دا اوبه دي بیخي کمه وچه دلته راغلې ده کې خو که چېرې موږ تاسو ټول وګورو په ټوله کې نو د ځمکې ډېره برخه چې دا اوبو پوښلې ده یعنې ډېره برخه یې اوبه دي کمه برخه یې وچه ده سمه ده ښه په میلیونونو حیوانات په سیندونو او دریابونو کې ژوند کوي ګورئ ما خو درته ویلي څومره حیوانات چې موږ تاسو د ځمکې په سر ګورو صحیح ده له دې نه ډېر په اوبو کې ژوند کوي که چېرې موږ تاسو د بحري ژوو په اړه باندې مطالعه وکړو یا په دې اړه باندې خبرې وکړو نو څومره حیوانات چې په ځمکه باندې ژوند کوي یا څومره ډوله حیوانات چې په ځمکه باندې ژوند کوي څو چنده له دې نه ډېر په اوبو کې هم ژوند کوي سمه ده تاسو به لیدلي وي ګورئ اکثریت مثال په سترګو به مو لیدلي کنې فلمونو کې خو به مو ډېر کتلي وي که نه په تلویزیون کې خو به مو لیدلي وي له دغو ژوو څخه ځینې بیا په وچه کې هم ژوند کولی شي ځینې حیوانات چې دي مثال لکه چنګښه شوله مثال لکه ماران شول مثال لکه تمساح شوه مثال دا چې دي دا په وچه کې ژوند کولی شي او په اوبو کې صحیح ده چې اوس مثال دلته راغلی دي لکه چنګښې ما درته ویلی دغه شکل دی وینئ تمساح او ماران وینئ او داسې ډېر حیوانات نور هم دي چې په وچه کې هم ژوند کولی شي په اوبو کې هم ژوند کولی شي سمه ده خو مثال که موږ تاسو هغه حیوانات چې په وچه کې دي هغوی بیا اوبو ته واچوو دی به خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هغه حیوانات چې یوازې په اوبو کې ژوند کولی شي هغه چې بیا چیرې وچې ته راوړو نو هغه بیا هم دغو ژوند ناممکن دی خپل ژوند به له لاسه ورکوي سمه ده ښه همداراز ځینې بوټي هم شته چې د بحر په تل کې ژوند کوي ګوره یوازې حیوانات نه داسې بوټي هم شته دي چې د بحر په تل کې ژوند کوي یو خو مثال داسې څه دي مثال لکه موږ تاسو وایو چې موږ تاسو په خپلو لږو اوبو کې یا په ویالو کې یا په لښتیو کې یا په دغه لویو حوضو کې مثال تاسو خپله ځینې شیان ګوري ځینې بوټي ګوري چې هغه هلته په اوبو کې ژوند کوي که خو مګم ځینې داسې بوټي دي چې هغه د سیند یا د اوبو په تل کې ژوند کوي ځمکه کې ژوند کوي صحیح ده ښه دلته زیاتره کبان او بحري تي لرونکي حیوانات لکه ویل د لکۍ په خوځولو سره د بحر په یوه خوا او بله خوا کې ګرځي او راګرځي پوه شوئ ګورئ دغه دی دا هغه حیوان دی بحري تي لرونکی حیوان دی ګورئ دا تیم لري صحیح ده دا لږ په متن کې څه ولوستل زیاتره کبان او بحري تي لرونکي حیوانات لکه ویل د لکۍ په خوځولو سره د بحر په یوه خوا بله خوا کې ګرځي او راګرځي ګورئ مایان شول کبان او ما درته چې ماهي ته پښتو کب او ماهیان یا کبان صحیح ده د لکۍ په خوځولو سره په اوبو کې ګرځي یا ویل چې تي لرونکی حیوان هم ورته ویلی شو دی په اوبو کې ژوند کوي او یوه خوا بله خوا څنګه کې لامبي او یوه خوا بل خوا راګرځي د لامبو وهلو په وخت کې له خپلو وزرونو څخه کار اخلي ګورئ په تېرو برخه کې ما تاسو ته ویلی چې دوی کله لامبي بیا له دغو وزرو څخه مثال دا وینئ ګورئ په دا عکسو کې که نه د دغو وزرو څخه دی څنګه کې ګټه اخلي دا وینئ دا یې وزرونه دي دغه لکۍ ده کله چې دوی یوه خوا بله خوا ځي د لکۍ په ښورولو سره تاسو مایان لیدلي وي لکۍ ښوروي مخکې ځي او بیا وروسته له هغو څخه چې کله دوی
لامبو وایي نو بیا د دغو وزرو څخه ښه استفاده کولی شي او د دوی څخه کار اخلي. سمه ده؟ ښه. د ځینو وړو کبانو له غوښو، هډوکو او پوستکو څخه خلک په ورځني ژوند کې ګټه اخلي. ولې ځینې داسې جو خو داسې کبان دي یا داسې مایان دي چې ډېر غټ دي، ډېر غټ دي که نه؟ یعنې چې هغه خو مثال لکه د هغو چې کله په ذهن کې راولي یعنې بیخي غټ دي. یو داسې کبان دي چې هغه واړه دي. مثال موږ تاسې هر ورځ ګورو، بازار کې ګورو چې خرڅېږي، پخېږي، خوړل کېږي، په هوټلو کې ګورو. خو مګر په خپلو مثال موږ تاسې په خپلو سیمو په اوبو کې هم ګورو که نه؟ چېرته په خپلو اوبو کې وګورئ اکثریت مایان چې دي ډېر غټ نه دي، خو واړه هم شته کې، غټ هم شته کې، خو دومره غټ نه دي چې د هغو تصور موږ تاسو ناممکن بولو. صحیح ده؟ خو مګر موږ تاسو چې کله ګورو نو هغه مایان څخه خلک د هغو له غوښې څخه، د هغو له پوستکي څخه، د هغو له غوړیو څخه یا له غوړو څخه خلک استفاده کوي د روغتیا لپاره او د خپل ژوند د تغذیې لپاره د هغو څخه استفاده کوي چې د مایانو غوښه خوړل او د مایانو د پوستکي او د مایانو له غوړو څخه نه یوازې په غذایي رژیم کې بلکې په طبابت کې هم ډېر استفاده کیږي. سمه ده؟ ښه درنو زده کوونکو، درس مو څه شي و؟ درس مو بحري ژوي و. بحري ژوي کې ګورئ موږ تاسو څه ولوستل؟ داسې حیوانات مو هم ولوستل چې په بحر کې ژوند کوي، په اوبو کې ژوند، په وچه کې ژوند کوي. داسې حیوانات داسې مو ولوستل چې هغه حیوان چې مثال په بحر کې ژوند کولی شي په اوبو کې نشي کولی. داسې حیوانات مو هم ولوستل چې په وچه کې ژوند کولی شي په اوبو کې نشي کولی. سمه ده؟ او داسې حیوانات چې مثال په هوا کې ژوند کوي لکه باز یا کوزیږي یا ځینې نور مرغان دي یو ښکار کوي بېرته خیږي هوا ته. صحیح ده؟ په ځمکه کې هم ژوند کولی شي. سمه ده؟ په دو باندې پوه شو چې مثال دغه مایان چې دي مثال لکه واړه مایان چې د دوی له غوښو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی له غوړیو څخه هم استفاده کولی شي. سمه ده؟ یو ځینې داسې مایان چې دي هغه ډېر غټ چې هغوی انسانان هم خوري. صحیح ده؟ د هغو نه مثال لکه ډېر غټ وي چې هغوی په بحرو کې ژوند کولی شي او په وچه کې هم ژوند نشي کولی. سمه ده؟ موږ تاسو دلته ځینې مایان ولیدل، چنګښې مو ولیدې. چنګښې هغه حیوان دي چې هغه ژوي دي چې هغوی په اوبو کې ژوند کولی شي، په وچه کې هم ژوند کولی شي که نه؟ مثال موږ تمساح ولوست، تمساح په اوبو کې ژوند کولی شي، په وچه کې. مثال ماران دي په اوبو کې وي، په وچه کې وي. ځینې نباتات یا ځینې بوټي مو ولیدل چې د هغوی په اوبو باندې په تل کې ژوند کولی شي. صحیح ده؟ د هغې څخه وروسته مثال موږ تاسو دغه بحري تي لرونکي حیوانات هم ولوستل چې دوی یوه لکۍ لري. لکۍ په خوځولو سره د یوې خوا بل خوا ګرځي، کله چې لامبي د خپلو وزرو څخه استفاده کوي. سمه ده؟ درنو زده کوونکو، زموږ تاسو درس نن تر همدو ځایه پورې و. نو تاسو کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به دغه لوست ولیکئ او هغه بحري حیوانات چې تاسو نومونه زده دي او په اوبو کې ژوند کوي هغه به هم څنګه کړئ؟ تاسو په خپلو کتابچو کې نومونه ولیکئ. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې، بریالي او کامیاب اوسئ.